ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. محترم رونو منگا د الحاد د بیماری د علاج د پاره یو څو مختصر درسونه هغه شروع کړیو. په نننی د مختصر وخت کې زه غواړم چې یوه مهمه خبره هغه د تاسو سره شریکه کړم، د دې دپاره چې تاسو ورباندې سوچ وکئ، فکر وکئ، نو تاسو ته به معلومه شي چې ملحدین واقعا دا ذهني بیماران دي، دا نفسیتي بیماران دي، د دیو فکر او د دیو نظریه دا کم دلیل نه لري، بلکې کمزوری پوښتنې یا کمزوری شبهات یا ذهني بیماری دا د دې باعث شوي چې ځینې انسانان په دې بیماری کې هغه مبتلا شي. د اسلام مبارک دین او اسلامی نظریه د دې کائناتو په هکله باندې هغه دا ده، اسلام دا وایي چې ټول کائنات، ځمکه، اسمانونه، دریابونه، سیندونه، نباتات، غرونه، جمادات، انسانان، حیوانات، عرش، ستوري، په اسمان کې سپوږمۍ او دغه رنګه د نور سترګه، دا ټول نظام چې دا دقیق نظام دی او کامل نظام دی، دا الله سبحانه وتعالی پیدا کړی دی. الله رب العالمین د دې خالق دی او د خپل علم او د خپل حکمت موافق په دې کائناتو کې تصرف کوي او په دې کائناتو کې دا بدلون چې راځي او تغییر چې راځي، کله ورځي، کله شپې، کله یخني، کله ګرمي، نو دا په خپله نه راځي، بلکې دا د یو عظیم خالق په تدبیر سره دا کائنات او دا نظام روان دی. لکه څنګه چې الله فرمایي یدبر الامر، الله سبحانه وتعالی تدبیر کوي د ټولو کارونو. کل یوم هو فی شأن. الله سبحانه وتعالی یو مدبر ذات دی، یو عظیم ذات دی او یو حکیم ذات دی، یو علیم ذات دی. نو د خپل علم او د خپل حکمت برابر په دې خپلو کائناتو کې او په دې مخلوقاتو کې تصرف کوي. دا هغه نظریه ده چې په دې سره د انسان زړه ته اطمینان راځي، راحت راځي، سکون راځي او په دې سره د انسان زړه ته د الله سبحانه وتعالی عظمت راځي او د دې په وجه باندې د یو انسان ایمان هغه قوي کیږي. اوس د دې کائناتو په اړه باندې، د عظیم کائنات چې دي، د دې په اړه باندې ملحدین او بېدینان هغه څه نظر لري، نو هغه موږ د تاسو سره شریکول غواړو. ځینې ملحدین هغه دا نظر لري چې دا کائنات چې دي، دا څومره کائنات چې تاسو ته ښکاري، دا عظیم کائنات او په دې کې دا غرونه او سیندونه او وچه او لمده او حیوانات او انسانان او دا مختلف حشرات، وای دا نظام داسې منځ راغلی دی چې په یوه نقطه کې چې حرارت پکې بې انتها سخت زیات شو او د هغه په نقطه کې د حرارت د زیاتوالي د وجې نه یو غټ انفجار وشو او د هغه انفجار په نتیجه کې دا کائنات وجود ته رال، غرونه ودرېدل، داسې سمندرونه روان شولو، داسې ځنګلې پیدا شولې او داسې د دې کائناتو د دې مخلوقاتو وجود دا مخې ته راغو. دا د ځینې ملحدینو دا نظر دی. نو که دې باندې تاسو سوچ وکئ، دا خپله یعنې دا ملحدین په ځان پورې خندا کوي او سړی تعجب وکړي د دې په فکر باندې او د دې په دې نظر باندې. اوله خبره خو دا ده د دې خبرې د بطلان دپاره
چې که دا انفجار شوی او دا دماکه شوی نو دا خپل نه ده شوی. ځکه خپل نه ده شوی که ملحدین وایي چې دا انفجار او دا دماکه خپل شوی ده د کوم په نتیجه کې چې دا مخلوقات مخې ته رال، نو موږ د دې ملحدینو نه تپوس کوو چې د دې انفجار نه مخکې چې دا کومه نقطه کې انفجار کېده په دې کې دا ماده دا چا پیدا کړې وه؟ دا ماده د کوم ځای نه راغله؟ بلکې دا کائنات یو عظیم خالق لري، یو عظیم او حکیم او علیم ذات لري چې هغه د دې کائناتو خالق دی او بیا د دې کائناتو کې خپل تصرف کوي. یو بل نظریه د ملحدینو چې هغه د دې کائناتو مطابق ده، په هغې باندې انشاءالله تعالی په بل یو مقطع کې بحث کوو او د هغې د بطلان دلایل به هم تاسو واورئ چې څومره کمزوري خبره ده، اسې وهم دی او څومره د هغوی په دې خپرو خبرو کې تناقض دی. نو دا انشاءالله تعالی په بل مقطع کې د الله په توفیق سره بیانوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ ته صحیح فهم راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.